سلامونه او احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بلخ ولایت کې په یوې سترې قومي غونډې بمبار شوی چې له امله یې 9 ملکیان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار په خیبې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو چاودنه شوې، 40 تنه وژل شوي او 48 نور ټپیان دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په بلخ کې په ملکیانو هوایي برید په کلکو ټکو غندلی او دا د سولې پروسې د سبوتاژ هڅه بللې. د کابل حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې د طالب زندانیانو د خلاصون پروسه یې درولې. د دوی په خبره طالبان باید د دوی د لیست مطابق زندانیان خوشي کړي. د طالبانو ویان سهیل شاهین وایي چې دا هسې سوله ضد پلمې دي او دوی ته داسې نومونه هم ورکړل شوي چې د داعش له لوري نیول شوي یا وژل شوي دي. قطر کې بند پاتې افغان مسافر نن کابل ته رالیږدول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو پای.